حمدالله محب او جبهه مقاومت ډلې مشر احمد مسعود د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې کړې دي. هغوی له یو بل سره پټه لیدنه کړې او 3 هدفونه یې هم ښکاره شوي. لومړی هدف یې د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ په اړه و چې افغانستان ملي بیرغ په اړه هم خبرې ترسره کړې دي او له طالبانو سره یې غواړي چې شریکې کړي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړئ، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. د مخکني ولسمشر محمد اشرف غني د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود سره د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې کړې دي. ښاغلی محب نن پر خپل ټویټر لیکلی چې له ښاغلي مسعود سره د خبرو اصلي تمرکز یې پر ولسوالۍ کې او جمهوري نظام ته پر ستنېدلو چې د په وینا پکې د ملي بیرغ په ګډون ملي ارزښتونه خوندي وي. له سیاسیونو سره د خبرو په لړ کې ملي له ښاغلي احمد مسعود سره د هیواد پر وضعیت خبرې وکړې. د خبرو اصلي تمرکز مو ولسوالیو کې او جمهوري نظام ته د پر ستنېدلو چې په هغه کې د ملي بیرغ په ګډون ملي ارزښتونه خوندي وي. پر دې مو ټینګار وکړ چې د اوسنۍ معضلې د حل لپاره سیاسي اجماع ته اړتیا ده. د ده په وینا له احمد مسعود سره په خبرو کې دواړو پر ده ټینګار کړی چې د افغانستان اوسنۍ حل لپاره یو څو مشورې اخیستې وي. احمد مسعود یا د تر مشرۍ لاندې د ملي مقاومت جبهې تر اوسه ښاغلي مسعود او محب د خبرو په اړه څه نه دي ویلي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر. د نورو تازه خبرونو لپاره خرابات ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. الله په امان، تر بیا ښې چارې.